صدیق اکبر رضی الله عنه قسم له مخه هم درته کړې ده. نبی علیه صلات وسلام یو وخت تبوک غزا ته ستایي، نو د مجاهدینو کې ډېر داسې مجاهدین و چې د لارې خرچه یې نه درلوده. نبی علیه صلات وسلام غږ وکړئ چې تاسې د چا د وس مطابق څه وي هغه راوړئ چې د دغو مسکینانو مجاهدینو دپاره خرچه سي. نو حضرت عمر رضی الله عنه وایي چې په هر ځای کې به په دې نیکي کې صدیق رضی الله عنه تر ماله مخ و. ازما دا حرص و چې په یو میدان کې تم تر د مخ ته سي او دا روا کار ده. په نیکي کې له چا سره مقابله کول وفي ذلک فلیتنافس المتنافسون. آیات ته په نیکي کې دی مقابله له چا سره کوه چې زه به اول نمبر کېږم. نو حضرت عمر رضی الله عنه فکر وکړي چې اول نمبر به زه کېږم. داري کور ته ولاړئ، کور کې چې څه شیان وو، که جامې وې، که غله وه، که نور امکانات وو، که اوښان وو، که پسونه وو، دا یې ټول نیمه یې کړو. نیمه یې کور ته پرېښو، نیمه یې راوړو د نبي علیه اسلام په واک کې یې ورکړو. صدیق رضی الله عنه هم ولاړئ چې څه وو هغه یې راوړو. بیا نبی علیه صلات وسلام پوښتنه ځینې وکړه له عمر رضی الله عنه چې تا څونه شیان راوړو؟ هغه ویل د الله پیغمبره ما خو ټول نیمه یې کړو، نیم مې د الله د رضا دپاره تا ته راوړو، نیم مې خپل اولاد ته پرېښو. صدیق رضی الله عنه چې ول تا څه شی راوړو؟ هغه ویل د الله پیغمبره کور چې هر څه و هغه مې راوړو، خالي د الله او د الله د رسول رضا مې کور پرېښي، د بل مې شی نه. ځکه د صدیق رضی الله عنه چې و توکل یې کامل و، اعتماد یې کامل و، پر دغه اسبابو اعتماد نه و چې دا کور کې پراته و. هغه دا ویل چې زما راضي کمالات د ښځې راضي کمالات د اولاد راضي کمالات چې نن یې دا ورکړي دي دا لري چې سبا نور ورکړي، بله ورځ نور ورکړي. تر خپل لاس تر خپل جیب یې د الله پر الوهیت اعتماد مضبوط. نبی علیه صلات وسلام هم دی نه دي ورته ویلي چې یو څه کور ته یوسه، ځکه د هغه ته د نبي علیه السلام ته د صدیق رضی الله عنه حالات معلوم. نور واقعات هم داسې راځي. کعب بن مالک رضی الله عنه یو صحابي ده، یو مشکل ورته پیښ شو، بیا د هغه مشکل په دفع کې نبی علیه صلات وسلام ته راغی. دا یې ورته ویل چې د الله پیغمبره زما ټول مال د الله د رضا دپاره صدقه ده، ځان ته هېڅ شی نه راګرځو. نبی علیه صلات وسلام خبره پر رد کړه چې هغه به نه کوي، دونه مال به درګرځئ چې ستا د کور ګزاره په کېږي. ځکه کعب بن مالک د هغه مقام خاوند نه و لکه صدیق اکبر رضی الله عنه، اسبابو ته څه ناڅه توجه وه. نو په دې وجه نبی علیه صلات وسلام د ده مال ټول نه کوي، ځینې قبول. بیا ده ورته ویل چې هغه پلانی ځای زما مځکه د هغه باندې مې د کور ګزاره کېږي، نور یې د الله د رضا دپاره صدقه کوي. نو داسې یو خو توکل د صدیق اکبر رضی الله عنه ده، یا د هغه د نورو ملګرو چې هغه خلک دي چې هغه نبی علیه صلات وسلام د دوی په شان کې ویل دي چې دا به بې حسابه جنت ته ځي. د دغو مخ ته څوک نه درېږي چې څه دې کړي دي، څه دې راوړي دي. چا پوښتنه وکړه چې دا څوک دي؟ نبی علیه السلام دا خلک دي چې تر اسبابو یې اعتماد لوړ ده، اعتماد خاص پر الله ده، نه دم کوي، نه تعویض کوي، نه توکل خاص پر الله ده. نو دغه دین خالص هغه لوړه درجه خو یې دا ده لکه د صدیقینو مقام، تر هغه راکښته د عمر رضی الله عنه، د کعب بن مالک رضی الله عنه، دا هم لوړ لوړ مقامونه دي چې سبب د سبب په انداز مستعملوي خو پر سبب اعتماد نه وي. خالق ته د خالق په انداز مني، پر مخلوق اعتماد نه وي. مخلوق ټول مخلوق دی چې دا نبیان دي دا مخلوق دي. تاسې اوس ګورئ نبیان ټول مړه سوي دي، یوازې د عیسی علیه السلام ما سوا اسمانو کې الله ساتلی د نور ټول مړه سو، ولیان مړه سو، صحابه مړه سو، ملایکه بې واکه دي، پیریانان بې واکه دي.
دغه انداز چې سړی جوړ کړي چې مخلوق بې واکه ده، واک له خالق سره ده. له دغه عقیدې سره دننه چې بیا اسباب مستعمل کړي، د اسبابو په انداز باندې هغه صحیح ده. او که اسباب موثر وبلل چې انسانان دا کولای شي، ملائکه دا کولای شي، پیریانان دا کولای شي، داسې واقع ورته ثابت کوي لکه الله جل جلاله ته. الله جل جلاله ته دا واک شته چې بې سببه یو شی برابرولای شي. نور مخلوق ته بې سببه شی نشته. و زه له تا کومک غواړم، ستا په جیب کې روپۍ دي، ما ته دې راکړي، ما یو کار په برابر کړي. دا اسباب دي، داسې چې بې سببه به له تا سره پیدا کېږي، یو سبب به نه یي، ستا احتیاج به د پکېږي، ماښام پرېږدي، سهار چې راکښېنې صدرۍ جیب دې له روپو ډکي. دغه کار الله کولی شي، دا بل څوک نه شي کولی. موږ خو اوس هم مخلوق ته پناه ورورو، انسانانو ته پناه ورورو، مګر حقیقت دا ده چې مخلوق څه کولای نشي. مخلوق په خپله محتاج دی. آیات کریمه کې راځي والله الغنی وانتم الفقراء. الله غنی ده، مطلق غنی ده. الله ښځې ته احتیاج نه لري، زوی ته نه لري، شریک ته نه لري، زور ته نه لري، خوب ته نه لري، یخ ته نه لري، ګرمي ته نه لري، هېڅ څه ته احتیاج نه لري. وانتم الفقراء، انتم کې خطاب ټولو انسانانو ته د انبیاو تم اولیاو تم. الله وایي وانتم الفقراء، ته یې فقیران یاست. فقیر خو دغه مسکین چې دا شی نه لري، کښته پورته کوي. الله ټولو ته فقرا ویلي دي. انبیا هم فقرا دي، په لاس کې هېڅ شی نشته. اولیا هم فقرا دي، په لاس کې هېڅ شی نشته. عام خلک هم فقرا دي، په لاس کې شی نشته. مسلمان هم فقرا دي، کافران هم فقرا دي، هېڅ شی نشته. اوس څه هستۍ چې دي هغه ټولې د الله په واک کې دي. دا د دین خالص معنا ده. الا لله الدین الخالص. اعتقاد به د الله ته خاص وي، د عقیدې په لحاظ باندې به د الله پر توحید داسې یو عقیده وي. که څه هم دې ته به په یوه وار سړی نه سای رسېدی، خو کوشش به سړی کوي. هر څه کې چې د فکر وي، جوړ بدن وي، الله درکړی ده. له خطراتو ساتل دي الله درکړي دي. د غذا بندوبست یې الله کړی د دې کې د سړي فکر وي، نو سوکا د سړي عقیده یو اندازې ته ورسېږي. او دویم دا د الا لله الدین الخالص. دین دغه اعمال دي، لمونځ ده، روزه ده، زکات ده، حج ده، نور داسې تلاوت ده، ذکر ده. دا به بیا خالص له بدعت وي. هغه کم شیان چې په دین کې بدعتونه دي، هغه به نه په ګډه یې که د هغه په ګډ کړو، بیا نو دین خالص نه شي، بیا د الله نه ده، د نور مخلوق دپاره ده. الا لله الدین الخالص. الله داسې اعمال درڅه غواړي چې یوه ذره بدعت نه یې وشي. بدعت دین نه ده، او دا خو پرېږده چې په خپله دین نه ده، دا دین در خرابوي، په دین کې نور شیان در ګډوي. نو عقیده به دې له شرکه خالي وي، اعمال به دې له بدعته خالي وي، اخلاق به دې له ریا څخه خالي وي. بیا نو دا دین خالص شي، بیا ګټه درته کوي. او دا چې سړی خپل اعمال له بدعته څخه خالي کوي، د دې به طریقه چې شوي، د دې طریقه دا ده چې د الله د پیغمبر څخه هر څه تا ته رسېدلي دي د عمل په لحاظ، هغه دین دی. چې د الله پیغمبر نه دي کړي، هغه دین نه دی.